روژه کې 10 روغتیایي مشورې. سلام، وخت مو بخیر. د پښتو پلس چینل ته ښه راغلاست. هیله یم دا ویډیو تر پایله وګورئ. د روژې په اړه لاندیني عام معلومات تاسو سره شریک کوو. البته دا یو اړخیزه پلان نه دی، بلکې یو څو عامې لارښوونې دي. 1. روژه مات مو په خرما خوړلو سره پیل کړئ، ځکه د انرژي چټکه وسیله ده او وروسته ښې اوبه وڅښئ. 2. د روژه ماتي پر وخت د طبیعي جوس څښل د منرالونو، مالګې او ویټامینونو غوره وسیله ده. 3. د خوراک څښاک د شوق سره مقاومت وکړئ. څېړنې ښودلي دي چې وږي ته د خوراک اړوند الفاظ هم خوند ورکوي، خو خوراک په اعتدال سره وکړئ. 4. د روژه ماتي پر وخت ډېرو غوړ لرونکو، بوره لرونکو او سره کروشیانو د خوراک څخه ډډه وکړئ، لکه ډېر پروسس شوي غذاوې، غوړي، سمبوسې، بریاني او حلوا. دا ځکه چې دا وخت زموږ وجود په ډېره چټکۍ سره انرژي ذخیره کوي، نو په دې سبب ډېر غوړ او بوره زموږ په وینه کې د غوړ او شکر د ډېرېدو په معنی دی. 5. په روژه ماتي او په اسلامي کې تروه یا ډېره مالګه لرونکي خوراکونه اوبه کموي او د ډېرې تندي سبب ګرځي. 6. د ماښام د لمانځه وروسته یو ښه منظم خوراک چې ټول اړین توکي پکې وي ولرئ. 7. د کرار کاربوهایدرات خوشې کوونکي خوراکونه به ستاسو وجود د عبادت په پارټینګ او مقاوم وساتي، او فایبر لرونکي خوراک به ټوله ورځ ستاسو معده منظمه وساتي. 8. فایبر او پروتین لرونکي غذاګانې خوړل تاسو تر ډېر وخته ماړه او تازه ساتي. دا ستاسو د خوراک یوه اړینه برخه ده. 9. د قبضیت د مخنیوي په پار باید فایبر لرونکي غذاګانې وخورئ او ښه ډېرې اوبه وڅښئ. 10. حبوبات لکه غنم، وریژې او داسې نور سلاته، لنډه میوه او سبزیجات د سره کړي شیانو پر ځای بهترین بدیل دی. ډیره مننه کوم چې تر دې د موږ سره یوځای واست. غواړئ نورې تازه او معلوماتي ویډیوګانې زموږ له چینل څخه وګورئ، نو هیله ده پښتو پلس چینل سبسکرایب کړئ. مننه کوم، ښه وخت ولرئ.